چې ناست وي په کوم مجلس کې چې ناست وي چې حق خبره درته وسول د شریعت مقدسه د اصول موافق خبره درته وسول هغه به قبلې په داسې طریقه به قبلې. علامه ابن جوزی فرمایي یوه خبره ده زموږ استاد مسلمانان اوس داسې جوړ شوي دي د شریعت مقدسه یو امر وي علما پر منبر راته ګډ وي او پر رسنیو کې راته ګډ وي پر راډیو واټساپ او فیسبوک کې راته ګډ وي د هر منکر کار څخه موږ تاسو منع کوي موږ تاسو په کول نه کوو یوازینی موږ ته لار چې پاته ده د خپل پیر او مرشد په کول کوو هغه هم په کول نه کوو دا هغه په کول بیا په دې خاطر کوو چې د هغه سره موږ تاسو کثرت د محبت لرو د هغه سره موږ تاسو د خپل پیر او مرشد سره محبت ډیر دی. علامه ابن جوزی وایي که یو سړی وایي چې ما په ځان کې عاجزي راویستلې ده عاجزي دا ده که د دشمن د خوا څخه دا خبره درته وسوه چې په تا کې دا عیب دی او واقعي په تا کې هغه عیب بس د دشمن خبره قبوله که دشمنی ستا ځان ته ورسره ده خو دا حقاني خبره چې درته وکړه دا به ځینې قبله لنډه ده چې حق خبره که د دشمن د خوا درته وسوه که د دوست د خوا درته وسوه حق خبره ته به ورکوې حق خبره به منې حق ته به حق وایه علما لیکي الحق احق باتباعه حق حقداره په اتباع دی سړی باید حقداري وکړي. نو موږ په دغه شعبه کې په دغه ځای کې کم راغلي یو که د یو چا سره زموږ ستاسې محبت و که هغه د یو لارې تعقیب راته وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو پیروي راته وکړه د هغه خبره منو او که د یو چا سره زموږ ستاسې تعصب و د یو چا سره ستا بد راتلل هغه که بیا ښه خبره درته وکړي مې نه منې دا ځای چې دی دا به اصلاح کوو. عاجزي په ما او تا کې هغه وخت راځي چې حق خبره د هر چا چې یې وبمنو دشمن دي دی په ځان کې د شریعت موافقت نه دی راوستلی خو تا ته دا خبره وکړه ستا پر اصول برابره ده د شریعت مقدسه برابره ده به پر ځان کې قبلوي هغه وخت عاجزي ته رسېدلې ده چې تا باندې د دشمن خبره او د محب خبره چې د کوم چا سره محبت لري پر تا باندې اعلی سویه سو په اعتبار د حقانیت کې حق خبره چې دشمن درته وکړه بس ورته حق خبره یې کړې ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت تاسو ته حدیث راکړی شوی علماء بیان کړی دي. حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تدریش په پرله پسې شیطان غلا ته راغی غلا یې نه کول د الله رسول صلی الله علیه وسلم ټول دا څه ګر کړه غلا چې کوي دا ګر حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا کس ګر کړي چې ګر کې غور ته زه شیطان یم خود څه شی در شایم چې بیا زست سکور ته نسم دراوښتلای واقعا ډیر ورته ده حدیث کې راځي قاضي ثنا الله پانی پوتی رحم الله تفصیل مظاهر کې په تفصیل نقل کړی ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته دا وایي چې زه خو تاګر کړم زه په وخت د شیطان ته پلاس در کوم چې تما زه ګرځل کې ستاسو کور ته داخلي ده اعلان است. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې هغه ورته آیت کرسی ده آیت کرسی وایي کور به دې ساري زنه سمتلای بس دا شی ورشو ابو هريره صاحب شیطان علاقه کله چې شیطان علاقه سار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغی محبوب خدا پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ابو هريره خپل په باندې څه وکړه هغه ته یا رسول الله باندې خو میګر کوي عذر راته پیش کوي اگر ته چې دغه خبره وکړه چې خپل کور نثار کې د زکور ته نسم راوښتلې ګوره شیطان خبره ورته کړې ده د الله دشمن دی زموږ استاد دشمن دی په قران کې الله راته فرمایي شیطان په دشمنی ګر کوي د شیطان سره په دنګ املا دشمنی شروع وکړه موږ د الله رسول صلی الله علیه وسلم د سنو ته چې درواغه درته ویلي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وای شیطان خود خدای دشمن دی شیطان دې ګر کوي مګر دغه خبره حق خبره کوي دا یا رښتیا ویلي دي موږ تاسو په دنیا کې د شیطان لوی دشمن نه لرو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شیطان حق خبره تلا حق وای د الله رسول صلی الله علیه وسلم شیطان د الله دشمن دی ملعون دی خدای خبره صحیح خبره کړی ده چا چې کوستي شریف په سره وای کوته څوک نسی ورتلای
مقصد دا دی چې حق خبره کده دشمن د خوا څخه درته راغله کده دوست د خوا څخه درته راغله د امر بالمعروف نهي د منکر خبره چې په هر رنوا درته راورسېدل بس عمل پکوه په دشمن کې عیبونه مه پیدا کوه په دوست کې عیبونه مه پیدا کوه زموږ خلک څه کوي چې یو چا ورته ووایي چې دا پلانکی کار وکړه ثواب لري دی څه درته وایي چې ولې نه کوې دا خبره کمزورې خبره ده تا ته راورسېدله حق خبره ده بس ویې که چې په وسه ویې که کنې پرده باندې عیبونه مه وایه دا چې کمال نه دی کمال دې دا دی چې تا ته ښه خبره راورسېدل بس که دې عمل په کولی سو عمل په وکړه کنې داسې خو مه کوه چې ته د خلکو په مخ کې پر هغه باندې نور جرح وکړې تی ولې نه کوې پلانکی ولې نه کوې بستانکی ولې نه کوې چې د خلکو د جېشه کار هم شوق مات سي او د هغه سړي د امر بالمعروف نهي د منکر هڅې هم شوق مات سي دا بیا ځان ته ظلم دی دا د عاجزۍ اوله مرتبه دومه مرتبه اوله مرتبه په دوم پړاو کې تکبر نه کولو دوم پړاو کې داو چې حق خبره چې د هر چا د طرف له قبولیت به ورکړي که چې قبولیت نو ورکولی ردونه خو به نه پر کوي بس خبره ښه خبره کړې ده هغه ښه خبرو ته به ښه خبره وایه